سلامونه او نیک هیلو دوستانو، په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا بدې اغیزې بیان کړم. د ټولنیزو شبکو څخه زما هدف فیسبوک، ټویټر، انستګرام او داسې نورې شبکې دي. د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا لومړی بده اغیزه خفګان او اندېښنه ده. که چیرې تاسو په ورځ کې د 2 ساعت نه زیات وخت په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستګرام او ټویټر تیروئ، نو د دې امکان شته چې تاسو ته خفګان او اندېښنه پیدا شي. دا ځکه چې فیسبوک او نورې ټولنیزې شبکې د انسان په فکر منفي رواني اغیز لري. نو همدا علت دی چې بیا تاسو ته د خفګان سبب هم کېدلی شي. لیدلی به مو وي داسې دوستان چې کله یو عکس پر فیسبوک یا ټویټر یا پر انستګرام شیر کړي، به یې هر 2 دقیقې 3 دقیقې بعد ګوري چې چا کومنټ کړی، چا پرې لایک کړی دی، او کله چې کومنټ او لایکونه کم وي اکثره نو بیا تشویش کوي. د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا دوهمه بده اغیزه دا ده چې ستاسو د معتاد کېدلو سبب کیږي. ټولنیزې شبکې یا سوشل میډیا لکه فیسبوک داسې ډیزاین شوي دي چې معتاد کوونکي اوسي. هر څومره وخت چې تاسو پر فیسبوک مصرفوئ، په هماغه اندازه سوداګریز اعلانونه پر فیسبوک ګورئ. هر څومره ډیر اعلانونه چې تاسو په ټولنیزو شبکو ګورئ، د دوی شبکو خاوندان په هماغه اندازه پیسې ګټي. همدا علت دی چې د فیسبوک مشر د نړۍ 4م شتمن شخص دی. ځینې دوستانو ته شاید دا پوښتنه را پیدا شي چې د فیسبوک سوداګریز اعلانونه کم یو دي. دغه عکس چې تاسو پر صفحه ګورئ، اکثره دغه شان اعلانونه پر فیسبوک تاسو ته راځي چې ډیر تاسو ورته توجه شاید ونه کړئ، اما فیسبوک د دغه اعلاناتو په برکت پیسې ګټي. همدا علت دی چې دوی تل کوښښ کوي چې تاسو پر ټولنیزو شبکو مصروف وساتئ. دریم، د خوب د کیفیت خرابېدل. میلاتونین په نوم یوه ماده زموږ بدن کې په طبیعي ډول تولیدېږي چې خوب ورسره تنظیم کیږي. دا ماده چې کله تاسو ټولنیزې شبکې بلخصوص د شپې طرف نه استعمالوئ کمیږي. نو همدا علت دی چې بیا ځینو خلکو ته زر خوب هم نه ورځي. لیدلي به مې وي داسې دوستان چې د شپې پر 2 او 3 او حتی تر 4 بجو پورې پر ټولنیزو شبکو مصروف وي او دا شکایت کوي چې موږ ته خوب نه راځي. علت یې همدا دی چې کله میلاتونین په بدن کې کم شي، نو انسان ته بیا زر خوب هم نه ورځي. نو کوښښ وکړئ د شپې طرف نه د ټولنیزو شبکو څخه کم استفاده وکړئ. څلورم، خپل ځان ته د درناوي کمښت یا لا سلف اسټیم چې ورته په انګلیسي وایي. په ټولنیزو شبکو کې ټول کوښښ کوي چې د خپل ځان تر ټولو ښایسته عکسونه، د تفریح او ځینې حتی د خپل ثروت او دارایي عکسونه پوسټ کړي. ټول خلک خوشحاله معلومیږي. نو کله چې تاسو دا عکسونه ګورئ، شاید دا احساس وکړئ چې نور تر تاسو ښه ژوند لري او یا ډېرې پیسې لري او خوشحاله ګرځي، اما حقیقت دا نه دی. دا خلک چې تل په عکسونو کې په خندا معلومیږي، ډېر د ژوند مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ځینې دوستان به مو لیدلي وي چې د یو بل لایکونه او کومنټونه شماري او فکر کوي چې چا ترېنه ډېر لایک او کومنټ اخیستی وي، په دې معنی چې دا تر تاسو ښه او غوره دی، اما په حقیقت کې داسې نه ده. کوښښ وکړئ چې خپل ژوند د نورو سره په ټولنیزو شبکو کې مقایسه نه کړئ. پنځم، ستاسو ټولنیز مهارتونه یا سوشل سکیل ته زیان رسوي. هغه ځوانان چې ډېر وخت په ټولنیزو شبکو استعمالوي، د هغو په پرتله چې کم استفاده ترېنه کوي یا هیڅ استفاده ترېنه کوي، ټولنیز مهارتونه یې کم وي. دا ځکه چې په ټولنیزو شبکو کې ټول په اسانه کولی شي د یو بل سره خبرې وکړي یا هم خپل نظر له نورو سره شریک کړي، اما دا کار ورته بیا د ټولنیزو شبکو بیرون مشکل وي او ډېری نشي کولی خپل نظر د نورو خلکو په موجودیت کې بیان کړي. داسې خلک ډېر زر د نورو د تاثیر لاندې هم راځي او خپل جرأت د لاسه ورکوي او تل یې پر ځان باور کم وي. کوښښ وکړئ خپل دوستان له نږدې وګورئ او خبرې ورسره وکړئ تر څو مو ټولنیز مهارتونه پیاوړي شي. شپږم، د وخت ضایع کول دي. وخت خورا ډیر ارزښت لري او کوم وخت چې ضایع شي بیرته نشي راتلی. ډیر ځوانان نن سبا خپل ارزښتناکه سرمایه چې وخت د په ټولنیزو شبکو ضایع کوي. د دې پر ځای چې د ژوند نورو ارزښتناکو چارو ته توجه وکړي، دوی تل په ساعتونو خپل وخت پر ټولنیزو شبکو ضایع کوي. ځینې داسې کسان هم شته چې د انجونو په نوم اکاونټونه جوړوي او بیا په ساعتونو له نورو سره چټ کوي. اوس چې تاسو ټول د ټولنیزو شبکو په بدو اغیزو پوهیږئ، کوښښ وکړئ چې د دې شبکو څخه کمه استفاده وکړئ او د ژوند نورو مهمو چارو ته مو توجه وکړئ.